أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورة الأنعام. سورة الحجر نبات نازل شوی دی اور 55 نمبر دی پر اعتبار د نزول سره اور 56 نمبر دی پر اعتبار د ترتیب تلاوت سره. دا سورة الانعام په داسې دور کې نازل شوې ده چې د حق او د باطل او د توحید او د شرک او د ایمان او د کفر جنگ هغه ګرم شوي او مسلمانانو پورې کفارو په ټولو کې مظالم وکړي. داسې سخت دور کې دا سورة الانعام نازل شوې. موجم د طبرانی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل شوی چې نزلت سورة الانعام بمکة لیلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يقرؤون بالتسبيح. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ دا سورة الانعام په مکہ کې نازل شوی. دا مکی سورت هجرت په وخت کې نازل شوی او دا د شپې نازل شوی دی او ټول په یو ځای باندې جملة واحدة او
یکجا نازل شوی. نور سورتونه بعضې مخکې نازل شوي دي او بعضې وروسته نازل شوي دي. دا ټول صورت په یو ځای باندې په یو شپه کې نازل شوي دي. او د نزول په وخت کې چې الله دا جبریل امین په ذریعه باندې نازلو، نو د دې نه چاپېره او یا زره فرشتې هغه را روانې وي او د اویاو زرو فرشتو په حفاظت کې د جبریل امین په ذریعې سره قلب اطهر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دا یو خاص خصوصیت دی د دې صورت چې دا په یو ځای نازل شوی دی او د اویاو زرو فرشتو په ګڼه کې او په اجتماع کې دا د نبی علیه السلام په مبارک باندې نازل شوی او کوم اویا زره فرشتې چې هغه د دې صورت سره جبریل امین نه چاپېره راکوزي شوي وي. یقرؤون بالتسبیح، دې ټولو به تسبیح وي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دا تسبیح وي. دا خصوصیت د دې صورت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل شوی. دارنگی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو قول نقل شوی دی و مسند دارمی کی دی. امام دارمی مقبل مسند کے نقل کرنے دی. الانعام من النواجد القرآن، سورة انعام دا د خلاصو د قرآن نه. قرآن کریم کې چې کوم خلاصې وخت په وخت نازل شوي دي او مغز او نجوړ د قرآن کریم هغه نازل شوی دی. سورة الانعام دا د قرآن کریم یو خلاصه ده د خلاصو د قرآن کریم نه او یو مغز دی، یو نجوړ دی د قرآن کریم د مغز دی. او دیتا د قرآن کریم مغز او خلاصه ځکه ویلي دي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې په دې کې مضمون د توحید بیان شوی دی. دلائل عقلیه او دلائل نقلیه سره د توحید اثبات شوی دی. او د قرآن کریم مرکزی مضمون او اساسی مضمون او بنیادی مضمون هغه توحید. په دې کې توحید په تفصیل سره بیان شوی دی. د دې وجه نه دې ته د قرآن کریم خلاصه ویل شوی دی او مغز ویل شوی. د دې سورة الانعام ربط د سابقه سورت سره ده چې سابقه سورت المائده کې په آخر کې
بیان د توحید شو لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اللہ بادشاہ د کائنات ہوئے اور اللہ رب العالمین دا سنوں بادشاہ دے چپدے کائنات کے کم سنوں دی. اللہ اختیار مند دے آسمانوں اور دزمکیوں اور دا هغه سوچ په دزمک آسمانوں کی دی اور دا اللہ باری وسیل باندې قدرت لرونکی دی. دا توحید او د توحید بیان شو د سورۃ الانعام په افتتاح کې او په ابتدا کې توحید بیانې. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ رب العالمین خالق د کائنات بل سو خالق د کائنات نشته دی او دا اللہ رب العالمین چې خالق کائنات دی دا د تمام صفات خاوند دی. اللہ رب العالمین خالق ہوں دے اللہ رب العالمین مالک ہوں دے اللہ رب العالمین ملک ہوں دے اللہ رب العالمین رازق ہوں دے اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہوں دے. ہر یو صفت صفتوں الوہیتنا دا ټول الله د پاره دي لکه چې خالق کائنات دا توحید دی. د دې توحید بیان د سورۃ الانعام په آغاز کې شوی او اختتام د مائده هم په توحید باندې او افتتاح د سورۃ الانعام هم د توحید باندې او ربط واضح دی. ربطا سورۃ المائدہ کی زیادتر احکام عملیہ اور احکام فرعیہ اور احکام شرعیہ بیان شو اور اس بات دا توحید کم پاگے کے اوشو وعلى وجه القلة اثبات د توحید پکې اغلب شو اصول پکې کم او کو پکې ډېر بیان شو او توحید هم بیان شوی وو اور د شرک فعلی هم شوی وو. لکه اللہ فرمائے ما جعل اللہ من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام. اللہ رب العالمین بحیرہ صائبہ حام و وسیلہ دا نو مقرر کرے پر دین کے دا کافران و دزانت درو کڑی دا افعال مشرکانہ دا رد شرک فعلی و دا شرک فی تصرف دارنگ شو دا شرکی افعال و دا شرک فی تصرف رد پاخر کیوں شو للہ ملک السماوات والارض کہ بادشاہ اللہ دے اختیار مند اللہ دے متصرف اللہ دے ذکر چې دا الله چې دی نو دا سره د کائنات مالک دی خالق دی بادشاہ دی. دویم
ربط دا دی چې سورۃ المائده کوم اصول الدین بیان شوی حکم بیان شوی فروع الدین زیاد بیان شوی احکام شریعه زیاد بیان شوی سورۃ الانعام اصول الدین چې هغه عقاید هغه اثبات د توحید دی دلائل عقلیه سره او دلائل نقلیه سره هغه په تفصیل سره ثابت دي په دې کې اصول الدین زیات دي او سورۃ المائده کې فروع الدین زیات دي او اصول او فروع دواړه د اسلام سره اجزا دي اسلام مرکب دی د اصول او د فروع نه لہذا ربط واضح دی د اصول او د فروع په منځ کې او د سورۃ المائده او د سورۃ الانعام په منځ کې دې کې په تفصیل سره عقاید ذکر کیږي اور رد شرک فعلی هم کیږي رد شرک بالتصرف هم کیږي او په تفصیل سره با دایره کیږي په دلایل عقلیه سره او دلائل نقلیه سره عمرت کیږي هغه بکم کی لکه د ابراهیم علیه السلام په سبب کې بیانې کې د توحید د اثبات نه پات هغه بکم بیانې زیات تر دلائل عقلیه بیانې دوی پر بدل کړ چې مخکې اصول الدین بیان شو حکم فروع الدین بیان شو زیات په دې صورت کې اصول الدین زیات بیانې او فروع الدین په کم بیانې او دا دواړه اجزا د اسلام دي نو ربط د دې په منځ کې سره واضح الحمدلله الذي قول تعریفنا هغه الله لري خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی هغه اسمان او زمکا وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي تیارې قرانا تیارې ډېرې دي نو دا لې جمع رڼا یو دا چې هغه د حق لار هغه د اسلام رڼا ده دې وجه هغه مفرد ذکر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون یا او هغه کسان چې کافر شوي دي د خپل رب سره برابرۍ نور خلکو خالق یوازې الله دی د کائنات او دا رنګ د تیارو د رڼاګانو بل څوک نشته او بیا هم الله وی کافران چې انکار د توحید نه کوي دا ما سره نور خلک برابرۍ دا رد کو مشرکان او اثبات توحید والذي اودا الله غزاد دی خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو د خټینا یا تاسو اصل تاسو نیکو آدم علیه السلام د خټینا پیدا کړی چې دا زمونږه د نیکو اصل دی چې هغه خټه ده زمونږ هم د اصل موږ دا نه بیا پیدا نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو د خټه ثم قضى جلا او بیا مقرر کړی دا یو نیټه دې نیټه نه مراد څه دی د ژوند یو نیټه چې دا چا عمر هغه شل کاله مقرر کړی دی چا عمر 70 کاله مقرر کړی دی او چا 100 کاله مقرر کړی دی رجل دی نیټه ولا مقرر کړی دی او څوک داسې وي چې مور ته پیدا شي نو مړ پیدا شي څوک داسې وي چې مور ته پیدا شي نو په دوه ورځ باندې کې مړ شي الله د ټول د بار یو نیټه مقرر کړی واجب مسمن او یو بل نیټه دا چې هغه مقرر شوی دا عنده د الله سره هغه د الله په علم چې
یا هغه نیټه د څه ده د باس بعد الممات ته د دوباره ژوندي کېدلو ده هغه قیامت الله به کله قایموي هغه الله ته علم دی بل چاته دا علم نشته انما علمها عند الله دا علم د الله سره ثم انتم تمترون او بیا هم تاسو شک کوئ په دې کې بیا هم شک کوئ چېرې دوباره ژوند دا باسې ګپي او دا دوباره ژوند کېدل په الله دوباره نه کوي ما کوم ذات چې پیدا کړی هم هغه ذات بیا تاسو پیدا کوي انه هو یبدئ ویعید اول ځل چې کوم ذات پیدا کړی او اول ځل پیدا کړو ګرام تاسو پیدا کړی دوباره پیدا کول هغه تاسو دې دوباره په پیدا کړی دا حق لیکن بعض خلک شک کوي وهو الله في السماوات وفي الارض او دا الله هغه ذات دی چې دا معبود دی پاس ماتو کې او وفي الارض او پسمکه کې او وهو الله في السماوات وفي الارض معنا څه يعني وهو الله اله في السماوات والارض وفي الارض دا الله پاس ماتو کې معبود دی د الله عبادت کی او پسمکه کې الله معبود دی د الله عبادت کی معبود پر حق تا یو الله دی نور ټول معبودات سني هغه باطل ټول باطل یعلم سرکم وجارکم عالم دی د الله پاک حالات استاد باندې وجارکم او بختار حالات استاد باندې هر حال کې الله پتا سو باندې عالم استاسو ټول حالاتونه خبر ويعلم ما تكسبون او عالم دې دا الله پاک هغه کارونه چې کوي تاسو استاسو ټول کارونه خبر دا د الله د توحید د بار دلایل بیان ورپسې د مشرکین رد وما تاتيهم من آیت من آیات ربهم اور نرازی دے مشرکانو تا دے کافرانو تا اس یو نخا دا نخو دا رب دا دینا اللہ کانو انہا مورزین مگر وی دی داغینا مخڑون کی داغی تصدیق نکئی بلکہ داغینا مخڑین و گردانی کئی وہ تمہیں فقد کذبوا بالحق پس بے شکا دروجن وګڼي حق لرهم حق دروجن حق نه مراد د قران کریم چې د دې عادت د چاري او د خدای قدرت ویني مخړی د خپل عادت مطابق دی حق دروجن وګڼي قران دروجن رښتینی کیږي لما جاءهم هر کلا چراغ دیتا فسوف ياتي من باو ما كانوا به يستهزئون وزرنا چرا بشدیتا خبر دا غسیزنو چودی چپاغے پوری بیٹھو کی بولی اللہ بدیتا تدے خبر راولی دی بے پستر کو باندی ہوئی یعنی اللہ بورتا دے عذاب و اخری عذاب بورتا چاگوی دینو بس دی بکوشی چدا کو حق خبر ہوا اور ہم بٹھو کی بولی علم یرو کم آلکنا او بیا فرمائی آیا نگوری دی دا منکرین چدا دا توحید نے انکار کی قرآن تکذیب آیا نگوری دی کم آلکنا من قبلیم جسم رہ لاکڑی دی منگا مخید دینا من قرن دا قومنا سنگا قومنا مکناو فی الارض چی من قدرت ورکڑیو اگیتا قسمکا کی نیدوی طاقت ورکڑی آدیان سبودیان تو اشارہ مالم نمکن لکم اغا عمر طاقت و چمون اغا طاقت ندی درکڑی تاسو دا تیسوی طاقت دیر زور اور خلق وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور علی کلی ومنگا وریس پاگی باندے مدرارا وریدن کی وریس پر علی کلی بھی
چاغې نه بارانونه ورېدل وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځولو موږ د دې دپاره نهرونه چې بهېدل به لاندې د هغې نه فاهلکناهم بذنوبهم پس ما هلاک کړي دي هغې په سبب د ګناهونو کله چې ګناه کوله او نافرماني کوله هغه به یې تباه کړي دې د هغه مخکنو خلکو نه عبرت نه اخلي چې دې زما نافرماني کوي او د هغه غلطو خلکو په لار باندې جوړ کړي وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کړو موږ وروسته د هغې نه نور قومونه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس دا یو بل خباثت ذکر کچره نازل کوم پتا باندې اے پیغمبر یو کتاب في قرطاس چې هغه لیکل شوی په کاغذونو کې فلمسوه بأيديهم مستی لاس لګي پاغه باندې ولټي هغه لره په خپل لاسونو ولقال الذين نبيابوا آغا کسان چې کافر شوی دي ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو اخکارا دی بوي کدا الله کتاب لیکل شوی را مقومن او پیغمبر کدا الله لیکل شوی کتاب ته متن نازل رمنګ نه منو نو الله فرمایي غزل لیکل شوی کتاب هم نازل کړ او دی باقاعده هغه په لاس باندې ولټي لاس ورته ولګي او خو په شي چې دا د الله لیکل شوی کتاب دی بیا هم سبب بهانه کوي او بیا هم باندې باندې عمل کوي ایمان ته تیار دي بیا هم دا ظالمان وایي چې دا خو جادو دی ښکارا دا ښکار جادو دی زموږ نظر پاتې شوی دا د کتاب کاریو دا په حقیقت کې کتاب نه دی بیا مدار وې بد بہانے بسیار سړی عمل ته تیار نه راغله پر بہانی دي نن په یو بہانه کوي سمال په بل بہانه کوي ګور له بل بہانه کوي او دې تیار دي دا دې حق منلو ته تیار نه په بہانه کوي او ځان خلاصي په بہانو باندې الله وې کده دې مطالبه مطابق مالک لشي کتاب هم نازل کړي او دی په خزان کوئی کړه چې دا لیکل شوی کتاب دی لاسې په لګولې او هغه لټولې په خپل لاس سره کوشي وي بیا به نه من بیا به دا څنګه درو وقالو لولا انزل عليه ملك او وای دا کافران ول نازل نشوا په باندې فرشتہ کار دادی چې د سره یو فرشتہ وي او چې تم تقریر کولې باغ فرشتي مو سره سه بیان کولې هغه تایید کولې سورۃ فرقان کې وی لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ولې د سره فرشتہ نازل نشو چاله د سره ملګری وي يرون کې دا مراد ده تم هغه معنا مراد ولې نازل نشو په باندې فرشتہ واسطی شکل کې پکارداري د سره فرشتہ وي هغه تایید کولی او هغه مو سره بیان کولی څنګه بیان کولی الله وایي که فرشتہ مې را لګل وي نو به بدلی فرشتہ سلام ولو انزلنا ملکا بچره نازل کړي وي مونږه فرشتہ را لګل او اصلي شکل کې مې را لګل او د پیغمبر مرګرتیا کې میرا لګلې لفظ یلا امر مخامخ فیصله شوی به کار ندی اصلي شکل کې فرشته لیدلې نو بس د دې په به وتلې اصلي شکل کې فرشتہ لیدل دا قابل برداشت نه دي د دې لپاره دې اصلي شکل کې لیدلې نو دا به مړ شوی وي په دې کې څه خیر دې چې دراوي دا مدار چې په دې ځمکه کې فرشتي ونوسي چې فرشتہ ولا استاد الله راوړي په دې ځمکه کې و انسانانو سي د انسانانو د لپاره به انسان استاد پکاري کې فرشتہ پکاري دا موجوده جنس
कुरान करीम के अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल के फरमाई क़ुल लौ काना फ़िल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुत्मइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला। मका बांधे फरिश्ते उसे दी और फरिश्ते गर्जे दी उधर जी रागर जो मका की फरिश्ते गर्जे विदा से ना मुत्मइन्नीना चाहो से उनके ऊपर हमारा फरिश्ता रसूल आने के लिए कदा इंसानों द पारा इंसान रसूल पकारी द फरिश्तों द पारा फरिश्ता रसूल पकारी बस मक्के के वो इंसानात उसी की वजह में पैगंबर इंसान रोली फरिश्ता में रोली मुतक का वजह होती बवे मकान चंद सर माल्ला दागे जवाब कही चरा लेके में नस्ताबा के फायदा न नुकसान दे वो तबाशी बवे वज़का में नजर आ लेगी वज़के नजर आ लेगी वक़ालू सुम्मा ला युज़रून और क्या बदीता मोहलत नशवर की दी सुम्मा ला युअख़्ख़रून क्या बदी नशमुस्त होए बस क्या मैं नेटा में पुरुषी वो वलौ जालनाहु मलकन और गर्ज़वले वे मंगा दा रसूल फरिश्ता बिलफरज मन गर्जोले दा रसूल फरिश्ता में रसूल डाले गले और फरिश्ता में रसूल जोड़ो ले या में सर मलकर डाले गले वला जालना रजुलन मुखामखा मा बगर जौले वा अग फरिश्ता मशक्कत इंसान की सड़ी बम जोड़ असली शक्ल के खुद ही बर्दाश्त कोई नहीं अब या में इंसान को शक्ल के फरिश्ता डाले गले और जब इंसान को शक्ल के रोले कर वला लबसना अलैहिम मा यलबिसून मुखामखाम बैश्तबा उर्ज़ पति बांधे आगे इश्तबा चिदी उर्ज़ई आगे इश्तबा मखबूल सामन बांधे या बेवे चदा वो इंसान देदा वो फरिश्ता न था या बेदा कमा इश्तबा के चनत पंजाब रसूल दी चे रसूल दा इंसान निशिके देदा फरिश्ता पकारना वो कसम फरिश्ता रोले के वो है ना इंसान को दुनिया में पता है इश्तिबा की प्रिंस न फेदे निश्ते असली शक्ल करा लेकर न दाता बाकी फेदा निश्ता न दी नुकसान और कद इंसान में शक्ल करा लेकर न फेदा निश्ता तो क्या बंदी आवा शुभा की जिसंगनत की आखिर के वही जब पैगंबर दी खुदा का ने बड़े खबरें कई ले वनी दी मददे ले वनो पैस्तेजा माने मखपकेगा दासे ले वनिया में शदा पार दौड़ के टीर शिवी और पैगंबरान पूरे ठोके कड़ी दी खपकेगा मां तसली वन तो जो गड़े वड़े वही और अगर हक बयानी की मुद इंसान दिल आजारी की नबी अगर पार तसली पकारी मतलब पैगंबर को कदे खबर का दिल आजारी केदा तसली वन वलक़द इस्तहज़िअ बेशक टूटी शेवे बेरुसुल मिन क़ब्लिका और पैगंबरान पूरे मखिस्तानम वहाक़ बिल्लज़ीना मसरा गिर कड़ो अग कसान लरा सफ़िरू मिनो चागी टूटी कड़े पैगंबरान पूरे मा हद अज़ाब कानू बिही यस्ताज़िऊन चूदी चिपा अज़ाब पूरे बैठू के बोली अगीब और बयान को चरने का मन लग वे अजाब बदल मंदर शरीफ और बोलो के शुरू अल्लाह वो या अजाब तेरा गए और अब अजाब तेरा के शुरू बदा मौजूदम अल्लाह न बच के दिन शरीफ में अजाब की गई तब खबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तारीफना अल्लाह लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द पैदा करी दी आसमान और ज़मीन वजाल ज़ुलुमाति वल नूर और ज़रूरी दी तेरे और राना सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून या अद कसान चेटकार करे दे द तौहीद ना तरफ सरा बराबर नो खलको वल्लज़ी अल्लाह हज़ात ने खलक़कुम से पैदा करी है तासु मिन तीन दखटिना सुम्मा क़द्वा जला और ये मुकर्रर करे दा यो नेट द जुंद वाजल मुसम्मन ओ यो बल नेट दा इंदा उचिदा अल्लाह सरदा अल्लाह पहलू जागा द क़यामत नेट अगम अल्लाह मुकर्रर करे सुम्मा तुम तन करून
او بیا هم تاسو شک کوئ په قیامت کې بیا هم شک وهو الله في السماوات وفي الارض والله هغه ذات دی چې دا معبود دی په اسمانونو کې او په ځمکه کې او یعلم سرهم عالم دې ستاسو په حال باندې وجارکم ستاسو په ښکاره حال باندې ويعلم ما تکسبون عالم دې پاک کارونه چې تاسو یې کوئ وما تاتيهم من آية من آيات ربهم ونرازي دي منكرين تا يسيو نخاد نفو درب دينا إلا كانوا أنا بورزين مگر ردي داغينا بخڑون کی فقد كذبوا بالحق بس بشكا دروغن گڑلی دی حق لرهم لما جاءهم هر کلا چراغ دیتا فسوف ياتيهم فزردا چراغ شديتا عما ما كانوا خبرنا دا غسنو کارو به استازیون چې دی باندې پورې ټوکی کوي علم يرو آیات دې نګوري دي کمالکنا چې سپرا لا کړی دي مونږه من قبل مخکې دینا من قرن د قولنا مکنا او چې من طاقت ورکړو وغي تافلات دې پزمکه کې ما هغه طاقت نم نو مکلکم چې دې ورکړې مونږ هغه طاقت تاسو ته وارسلنا السماء عليهم اور علیگلی ومن پاغی باندی وریزلو مدرارن وریدوکی وجعلنا الانهار تجری او گرزولیو منگا اغید پارا نهرنا تجری من تحتیم چی بیدل بالات دید محلات داغینا فاہلکناهم بزنوبیم پس منگا حلاکلو اغید لرا بسبب دبناکو داغی زورا ورو خلق میرا ترقی مرکن بارانونه ټیم په ټیم ورولو او چې څومره وسایل ول زیات کړل او نافرمانی پرې نو خو اخر به حالات ولو نزلنا علیک وانشانا او من پیدا کړل من بعد مستدارینا قرننا خرین قومنا ولو نزلنا او کچری نازل کړي موږ علیک پتا باندې کتاب دی او کتاب سچې مطالبه فی قرطاس لیکل شوی په کاغذ کې ولمسو بیايدی ودی لټولې وی هغه کتاب درا خپل لاسونو سره ولقال الذين يا بمويل هذا کسان کفرو چې کافر شوی دي ان هذا الا سحر مبين چې نه دا مگر جادو د ښکارا دا حقیقت کی کتاب نه وقالوا اوایدی لولا منزل عليه ملك ولنازل نشوا په باندې فرشتہ ولو انزلنا کچر نازل کړي وي مونږه ملکان یو فرشتہ اصلي شکل لفظ یلام خامخا فیصله شوی وو کار ددی ثم لا ينظر او بیا بدی تا مهلت نشور کېدلې ولو جاننا هو ګرځولې مونږه دا رسول ملکان فرشتہ مونږه دا جوړ کړي وي فرشتہ دا رسول ولا جعلنا ومخامخا مگر ذل وادا فرشتہ رجلا یو سړی په شکل کې ومنه ولا لبسنا مخامخا مشوا چولې والے بدی باندې ما يلبس شبها چې په ځان باندې اچي ولقد استوذا او بشکا ټول چې وی رسول من قبلک پټېرو پیغمبرانو پورې مخکستانه فحاق بالذین وسراګر کړي واغه کسان لرا سهمو منو چغي ټوکی کړي وي په پیغمبرانو پوری ما هغه عذاب کانو به یستازون چودي چې پاره پوری ټوکی بولی الحمدلله رب العالمین